سلامونه وکیل جان لاله څنګه چل خیر صحت مزاج خره او احترامات هم تاسو ته وړاندې کوم خوشاله و باد اوسئ بس داسې وا چیرې د تاسو ته پته ده بلکې ټولي دنیا ته پته ده چې زماغه کور ودانه دلته راغلی و موږ واده کړی دی او ډېر ښه ژوند او ډېر ښایسته ژوند و میاش نیمه هغه دلته وه بیا لاړه اوس بیګا ما ته ټلیفون کړی نو د هغې ما سره ګپ شپ لګاو ما ته هم څه تپوسونه کول ما نه هم کول ځکه چې زما هغه کیس هلته اوس پروسس کېږي لګیا دی نو هغې ما تپوس کاو چېرې که اوس یو اس ای ته څوک راځي نو د هغه مثلا اول کې خو پرابلمز وي لکه که ته جاب به نه میلاویږي نور نو هغې ما ته ویل چې یاره داسې څه ټینشن نشته خو که ته جاب نه کوې نو ته په یو ملک ژوند نشي تېرولی ته به خامخا جاب کې هله به ژوند تېروې که ته پاکستان یې او که دا دلته یو ما ته ویل چې د 18 سال نه بعد دلته سړی واوړي یا ښځه سړی نو به خامخا جاب کوي صحیح شو بل یو خبره دا کوله ما ته چېرې ته پاکستان کې هم ځان ساته د داسې کیسز نه د داسې ډرګز انوالومنټ وغیره د دې شیونو نه چېرې تا ته څه مسله جوړه نه شي ځکه که ته دلته راځې نو بیا به هغه شي نه بیا دغه کېږي لږ زموږ وایي چې ګورمنټ چې کوم رولز دي هغه سټریکټ دي نو اوس ټیکټاکرانو هغه یو پوینټ اوچت کړی دی چې یاره وداوټ جاب چې کوم دی نو تاله موږ ویزه نشو درکولی هغې باندې هغه ټرولینګ روان دی هغه خپل چینلز چلوي نو زه اوس تاسو ته مې دا خبره کوله چې یاره دقه یو پوینټ چې کوم دی دا ټیک ټاکرز اوچت کړی دی چې یاره هغې ما اوس خبرې کوم هغه زما ملګري ما نه ویډیو کوله ویل زما د انګلیش خوښ دی نو ما ویل وکړه هېڅ خبره نه ده نو هغه ویډیو وکړه بیا هغه چېرته ټیک ټاک ته ورکړی و نو هغه ټیک ټاک والا اوس دا یو پوینټ اوچت کړی دی چې یاره که ته جاب نه کې وداوټ جاب چې کوم دی نو موږ تاله ویزه نه درکوو هغې داسې خبره کړې وه چې وداوټ جاب ته په امریکا کې یا په اني کنټري کې یو کین ناټ ډو انیثینګ دا څه لپاره ضروري ده چې ته به جاب کې نو ما دغه خبره تاسو ته دا واضحه کوله وضاحتي بیان چې ورته وایي چې یاره تاسو ته مې وویل او تاسو پوهه خلک دي نو ما ویل چې پوهه شئ پې نو ډېره زیاته مننه ښه ده و باد اوسئ مهرباني